ورحمة الله وبرکاته. زه ستاسو ورور شفیع الرحمن مسافر یم د ملا مسافر چینل څخه. څنګه کولی شو چې د واتساپ د کانال شیان مو خپل په حافظه کې پیدا کړو؟ یعنې تاسو به لیدلي وي چې موږ تصویر یا ویډیو صفا کړو خو هغه په ګالري کې نه وي. نو باید په دې راز باندې ځان پوه کړو چې دا چیرې وي او په کوم ځای کې وي. نو دې دپاره زموږ ویډیو تر پایه وګورئ، انشاءالله پوه به سئ. زه راځم خپل واتساپ را خلاصوم. واتساپ چې مې را خلاص کړو راځم یو کانال را خلاصوم. کانال کې دغه عکس صفا کوم. اوس که دلته هر څومره زه په ګالري کې وګورم دا عکس نشم پیدا کوی. نو باید په دې ځان پوه وو چې دا عکس چیرې وي او په کوم ځای کې وي. دې دپاره به تاسو خپل فایل های شخصي خلاص کړئ. وروسته به په حافظه کلیک وکړئ. وروسته به د واتساپ په ډبه کلیک وکړئ. وروسته به په میډیا کلیک وکړئ. وروسته به دلته راسئ د واتساپ عکسو په ډبه به کلیک وکړئ. دلته به په پرایویټ کې وګورئ. تاسو وینئ ملګرو کوم عکس چې ما ستاسې په مخ کې صفا کړی هغه عکس همدلته راغلی، خو په ګالري کې هېڅ نه پیدا کېږي. نو دا رقم که فلم وي بیا به راسئ د فلمو په ډبه کې به پرایویټ را خلاص کړئ، او که نعت او داسې بل شی وي بیا به راسئ د نعتو په ډبه کې پرایویټ را خلاص کړئ. نو په دا رقم خپل د واتساپ شیان پیدا کولی شئ. ملګرو کوم ویډیو خوښه سوې وي چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو تر نورو ملګرو ضرور ورسوئ، شیر یې کړئ تر څو هغه هم په دې راز پوه شي. نو ویډیو تر همدې ځایه وه، تر بیا د خدای په امان.